رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بني اسرائیلو کې یو سړی په بلې ځمکه خرڅه کړی، دې ته ایمانداري غونډه ځمکه یې خرڅه کړه چې په دې خرڅه کړه چې هغه ځمکه برابروله که نه منګې پکې راووت، ټول د سرو زرو ډک وایه که نه چې په تا چې ځمکه خرڅه کړي او منګې د سرو پکې راوځي، ماشاءالله ټوله شپه به خوب نه لرو، منګې مې وموندل او لکه منګي سره به چورلکونه وي او تاویږې به خواصل منګې به وموندل. هغه څه چل وکړه، هغه منګي یوړه چې چا په ځمکه خرڅه کړې وه، وایي ها دا واخله، وایي ما په ځمکه هغې سره منګې خو مې نه دی ډېر. دا پیغمبر مبارک فرمایي د بني اسرائیلو قصه کوي، اصلي ورته څه کوي، وایي وروره چې ځمکه مې در باندې خرڅه کړه چې څه پکې وه هغې سره مې خرڅه کړې، او وایي دا د منګي پکې هر وخت سره نه دی ویلې شوي. یا خدایه اوس په دې جګړه دی منګي د سرو ستارې پکړي زمانه سیر پکې واچې دې زمانې نو څوک نو ها په دې جګړه کوې دې خوا که چې زه له فیصله وکړم دوه مرغۍ په جګړه وې پیشو پې ور چې پیشو پې وره چې کلب شي یو یې په یو لاس کې ونیوه خولې ته یې ور واچوله بله یې په بله خوا ونیوه خولې ته یې ور واچوله ویې ښه ده چې د عالم بنې لویه خونې خرابه به هم کړې چې زه ښه ورسېد چې دې زمانې پکې څوک نو د سړک په غاړه چې د حکومت کوم د دغه جوړ کړي دي که نه هغه څه ورته وایي هغه د خلکو د ودرېدو هغه د ناستې انتظارګاه د انتظارګاه نه ټول سیخونه خلکو تختو انتظارګاه خلکو ختمې کړې نه حکومت زه په دې ټاګونو کې د خفتو څه څیزونه جوړ کړي دي کې بغلا ډیران غورځوي هغه ډیران سره هغه خفتې مختې لاړی ازم نشته آی خاله یاره زه یم چې مونږ به خدای له څه جواب ورکړو چې مونږ له کې څه پراته دي زمونږ له کې څه دي او هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان نه یانوي هر سړی ناکاره پلان کوي او مسلې دې زړې او ته ما ته ستا نه خو زه ښه مسلمان یم اوس د پلان کې آی های په دې کار نه کېږي زه به د ټولو نه مخکې ویم چې زه ډېر ګناهګار زه به ټول نه مخکې ویم او ته به هم دا کبر به نه کوې غرور به نه کوې دوه جمعې تمرین مې پرې وکړه اوهو یاره واقعي سوچ سر به خبره اورې یاره دا خو ما کې که څوک ورته وي چې دا وباسم او توبه وباسم معافي وکړم د بیان مقصد دا دی ځان ته مو تاسو ته دی نو منګي یو وایي ستا دی ما ځمکه هر څه سره خرڅه کړې ده بل وایي نه نه اول سره منګي ذکر پکې نه دی راغلی منګي ستا دی لاړل یو قاضي صاحب له هغه باندې فیصله کړل او یې منګي د ده دی وایي د ده دی سرو زرو قاضي صاحب ډېر هوښیار و هلک وایي ستا بچي شته وایي څه دي وایي دوی مې دي هغه یو ته وایي واده دې وله کړی دی وایي نه بل ته وایي ستا څه دي زما لور ده ورکړی ده که نه وایي نه وایي بس دا راجینی به دي هلک ته واده کړو دواړه به کویده کړو او دا منګې په هغوی ولګوې د هغې د دواړو مخه دې ته امانت وایي دې ته امانت وایي دا اوس هم شته په ډېرو ملکونو کې شته ډېرو اسلامي ممالکو کې شته نورې کمې به پکې ډېرې وي خو دا څیزونه پکې شته غلط شي نه شي در کوړی بلکې په ډېرو انګریزانو ملکونو کې شته لیکن زموږ ملک مسلمانان زموږ د خپل پیغمبر په تعلیماتو باندې شته پکار دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اورېدی شوي دین 100% عمل ادخلوا فی السلم کافه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مکې مکرمې ته ډېره د زړه د درد خبره ده چې کله هجرت کوو د مکې نه وتېده که نه د مکې نه زړه کې دا سوچ و چې خدایه بیا به زه راشم دې مکې ته وکړه راشم اوهو دا مکه او دا بیت الله او دا حجر اسود او دا زمزم او دا صفا او مروه او دا د ما د پلار نیکه کلی او دا خلپوت او د ابراهیم علیه السلام وطن بیا به راشم او که نه ډېر زیات پریشان ډېر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د غار ثور نه ووتو که نه او موږ تلو په رسول الله مبارک تر څو د مکې کورونه ښکارېدل په شاشه به یې کتل سترګو مبارک نه اوښکې روانې ابوبکر بیا به دې مکې له راشم خدایه کوم وطن دی او کوم کلی دی او خلپوس یې تېرې کړې ابوبکر بیا به راشم شاشه ته به کتل شاشه ته به کتل تر څو چې د مکې او حدیث کې راځي مینه به کې د مکې او د مدینې سره جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې ته نو ورغې د دې بیت الله چابیانې یو کس سره وي عثمان ابن طلحه ولا ورغې دروازې ته عثمان کافر
عثمان یو خبره ده پته د ما ده لګي چې مکې نه زه چېرته کیدای شي وځم تاله راغلی مې یو کار وکړ داسې ډېر په مینه دې ورته وویل د دواړو جهانو مبارک سره تاله راغلی مکې لکه د بیت الله دا چابي دې راکړه او زه دا ور دروازه کوله وکړم داسې د شپې ټیم کې څوک بني او زه ورغلم یو 2 رکعته مونځ مې پکې وکړ بیا زما پته نه لګي چې بیا به زه دې مکې ته راشم او کنه زه باندې مې دا ډېر لوی ارمان دی چې بیت الله ته دننه شم لکه چابي راکړه د شپې به پکې 2 رکعته به وکړم څوک وخت تاله به چابیانې درته هغه نیک بخت کور ته لاړو چابیانې راواخېستې او حضور پاک ته د هغه ویې اکۍ یې ای وایي دا د چابیانې سره دي وایي در کولی شم خو نه در کوم ځه خپل کار کوه سپکه خبره نبی علیه السلام مبارک ډېر پریشانه شو سترګو مبارکونه اوښکې وګرځېدې عثمانه ما خو دا ته مینت وکړه تا دین جدا دی دا ما جدا دی خو دا ارمان مې وی نه در دا چابیانې نه در کوم وی ښه عثمانه واوره یو ورځ به درته اشاره کوم چې روڼه وروڼې مې هغه به پورې وخندل دې وخت کې ځای نشته منتونه کې او دا غټې دعوې کې زه وی یو ورځ به راشي چې ووته الله آیت نازل کړ والذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد مه جاړه مه خفه کېږه دې له به دې راولم که خیر انشاءالله وذله خدای ډېر په عزت راوستیا نو چې مکه پته شوه په 8 هجري کې په 8 هجرۍ کې رمضان میاشت شوه تقریبا نو رسول الله مبارک عثمان ته آواز کوي عثمان راشه دی یې راوست ویې راوړه چابي وایي چې هجرت مې کو درته مې څه ویلي تا خو ما پورې خندل چې دعوې کې نه مې ویلې درته اشاره درته کوم راوړې که نه او صاحب راوړه چابي دې واخېست دروازه یې کوله وکړه په بیت الله مبارک کې ښه صفا که بوتانو پکې هغې ته ویستل او 2 رکعته مونځ یې پکې وکړه او چې څنګ بیت الله نه راوته قرآن کې الله آیت نازل کړ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای حکم کوي چې د چا امانت ته به واپس کړې عثمان ته ویې دلته راشه عثمانه ما د الله حکم وکړ چې دا چابي ستا ده ستا متعلق یې راته وکړي اشاره هم دغې ته ده دا چابي دې خپله واپس وانه بل سړی رښتیا وایي ورکړی به یې دا خو ستا نه دی تا د دې کافرو مشرکانو درکړی و ته یې مشر کړی وي خو ما غوښتنه آینده له به چا به بل چا له ووایي لیکن الله وی ورکولا دا د تشې د امانت دی تا سره ورکولا او رسول الله مبارک ورکوي او څه وایي ورته وی عثمان دا به تا سره او قیامته پورې به ستا په نوسو کې دا چلیږي ورسونه لویه خبره ده دې ته امانت و واپس کې به او دې کې اشاره دې ته هم شو چې تاله به خدای بچي روسي درکوي قیامته پورې به د نسب مي او دا کنجي به هم تاسو په نسب کې چلیږي هغه وی د الله رسوله کلمې شهادت راته ښایه خدای مسلمان که د چا تا سره امانتي ځان سره ورکوه امانت کې به خیانت نه کوې او زما وروڼو یو خبره درته صرف کوم بیا بس کوم یو انسان د بل نه قرض پیسې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د ده په اړه کې دا وي چې ما سره خو نشته او د پلانکي نه قرض حسنه غواړم او وی ورکوم بیا هغه وخت سره اړه کې دا نیت یې ورکوم وی خدای به ورته توفیق د خلاصۍ ورکوي چې قرض اخلي او نیت نه لري چې ورکوم د خلاصو توفیق به خدای درکوي او هغه وخت سره که دا نیت و چې ورېږه دنې الم یو ځل که نه نو بیا به رانه په سترګو کې خیرې نه دي ډېر خلک هم داسې کوي قرضونه والي بیا نه ورکوي وی چې دې ته ټکي ته وره داسې وړه خبره نه ده چې چا په دې نیت چا نه قرض واخېسته خوله په سته کې راکړه کنې یو 100 روپۍ او 100 روپۍ او 10,000 یو 60,000 کور بیمار دی دا دي هغه پرې خفه شي وري او د دله دی چې بیا نه ورکوم دی چې بیا نه ورکوم دله به خدای د دې قرض د خلاصولو چلم توفیق ورنکړي نو د قرض د خلاصولو توفیق څه معنی غریب بشي دی به خدای چېرې مالدار دی دی به ټول مالدار هسې غریب خوارودار به ګرځي نو ډېر خلک یې دوکاندار نه سودا والي نیت یې دی کله یو نه یو میاشت کېږي بل نه لي هغه غریبانان خواران دوکاندار غریب سره سي اب قرضونه کې لري ډېر خلک یې لکه راشه ماله دا کار وکړه ماله دا کرېټ وکړه ماله دا پیټۍ جوړې کړه پیسې به درله درکړم دا شی راله راکړه بیا به در پیسې درکړم بیا به ذکر بیا زه ورپسې ګرځه ورپسې مشین والا غریب دی تا له پیټۍ جوړه غریب سره څه اړې موړې ده
هغه خوار به شل ډېر د روپۍ چې د پیدا کړي په هغې به لرګي والي دا له فټۍ به جوړېږي او بس ځکه دا باغ تاوان وکړي ګرده ورپسې هېڅ چارې به داسې نه کوي نیت به نه خرابوو که خیر انشاءالله که چا نه قرض ورکړه کې به سوچ کوي چې دا به ورکوم نو خدای به د هغې د خلاصوالي توفیق درکړي که خیر انشاءالله ولدي تو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول خدای سره به ټګي نه کوئ خیانت به نه د الله احکامات به پوره کوئ د هغه چې کومې ذمهداري د رب العالمین پوره به کوئ او د پیغمبر مبارک ته طرف نه چې کومې ذمهداري دي پتا هغه پوره کوئ دی کې خیانت به نه کوئ وتخونوا اماناتکم علما وایي دا هم د هغه لاندې رافع په خپلو امانتونو کې به هم خیانت نه کوئ وی دې کې لاره ونه د هغې لاندې کړه وی دې کې اشاره دې ته چې خپلو امانتونو کې خیانت داسې دی لکه خدای او رسول سره خیانت وانتم تعلمون ښه پوهېږئ چې ټګي ګناه ده که تا سره څوکۍ ته خفه کېږې که نه نو بل سره ولې کېږي تا سره څوک دوکه کوي ته خفه کېږې که نه نو ته بل سره ولې کېږې تا باندې څوک څښا ټماټر خرڅ کړي خفه کېږې که نه به بل ولې څښا خرڅ تا له څوک په وزن شي کم درکړي ته خفه کېږې که نه او خفه کېږم نو بل له ولې کم ورکړې تا له څوک 2 نمبر شي درکړي ته پرې خفه کېږې بل له ولې 2 نمبر شی ته چې یو افسر ته ودرېږې او تا سره اخوا دې هغې خفه کېږې که نه نو چې ستا لاس کې یو کار راغلی ته ولې بل سره زړه کې خیانت کې وانتم تعلمون ښه پوهېږې چې دا ښه شی نه دی او بیا هم کوئ او دا څه دپاره خلک یې د مال او د بچو دپاره دا ټګې او دا دوکې واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه ستاسو مالونه او ستاسو بچي چې دي دا ګټه فتنه ده ازمایش دی ګورې وان الله عنده اجر عظیم دا خدای او د رسول خیانت مه کوئ او ټګي مه کوئ لوی اجر الله سره دی دنیا کې به خدای درکوي آخرت کې به هم خدای درکوي انشاءالله زړه د اخلاص ده چې دا کار خدای په خیر سرته ورسي دا د خدای جومات دی زموږ نه دی د الله کور دی موږ یې څوکیداران یو مدرسه د الله ده سبا به موږ نه یو دا به وي د خدای د قرآن خدمت به پکې کېږي جمعې مونځ به کېږي دعا وکړئ چې چا هغه ځای بخلی دی چا پکې پیسې ورکړئ څوک ورکوي الله ټول د دنیا او د آخر برکات او خوشحالۍ ورکړي ډېرو دوستانو لږ خپل وس مناسب هر چا تعاون وکړه او کوي الحمدلله الله یې د هغې اجرونه په دواړه جهانه ورکړي یو دوست یې زموږ نه سید الرحمن صاحب یې نوم دی هغه د بعد دوستانو نه پیسې راغونډې کړې پیسې خپلې کړلې او دنې راولېږلې مدرسې دپاره هغه بیخه د بیماره دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي روغ صحت ورکړي او خدای پاک د هغه سره د خپلو دوستانو چې چا هم هغه پیسې د جومات دپاره ورکړي دي مدرسې دپاره الله دې د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي خدای دې د بیمارو آفاتو پریشانو نه په امن کې وساتي چې چا هم دلته کې زموږ دې مدرسې جومات زه نومونه ځکه نه علم چې د ریا کې بیا راځي نوم اخیستل دا ته مناسب نه ښکاري خو چې چا هم زموږ د جومات سره د مدرسې سره تعاون کړی دی او چا پیسې را لېږلي دي او چا نقد صادر کې اچولی دي الله دا تا سره دي ته یې وینئ خدای د هغې اجرونه دوی له په دواړه جهانه ورکړي او ته خوشحالۍ د دواړو جهان نصیب کړي او دې د پریشانو آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتې او تا ته هغه خلک معلوم دی الله او د هغې دعاګانې حاجتونه هم درته معلومې دي خدای دعاګانې هم قبوله کړي او حاجتونه هم پوره کړي زموږ یو دوست دی ګوهر صاحب نوم یې دی په ریاض کې دی پلار یې ناجوړه دی او په هسپتال کې پروت دی هغه ته دعا وکړي چې الله ورله شفا ورکړي او روغ صحت یې نصیب کړي ډېر مسافر دي په بار ملکونو کې زموږ دا بیانونه اوري او دعاګانې غواړي الله دې دعاګانې قبول کړي الله دې حاجتونه پوره کړي کم مسلمانان چې د لرې لرې ځای نه راځي یو ځای بل ځای نه او دا دې زموږ د جومات بیان اورېدو له خدای په یو قدر اجر ورکړي او خدای حاضره جمع ټولو وبخښي او پروردګاره د ټولو چې دوی کې کورونو کې بیماران دې روغ صحتونه او شفا ورکړي او ټول د پریشانو د دواړو جهانونو په امن کې وساتي او د دې محلې د خلکو د دعا وکړئ د محلې زموږ دا ګردو نوا چې څومره د دې مېلمنو خدمت کوي الله ته وله دنیا او د آخر خوشحالۍ ورکړي برکتونه ورکړي دا ځای چې بخلې د خدای دې قبول کړي د هغې خویندو له د یې خور له د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي مور و پلار یې وبخښي ټول خاندان یې وبخښي او برکتونه پرې نازل کړي او پروردګاره تا ته مو سوال دی چې د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي